ولسمشر غني امریکا ته ځي، خو کله ولې یو څه ویل شوي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د راپورونو له مخې امکان لري چې نږدې راتلونکي کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني امریکا ته ولاړ شي او هلته د افغانستان د راتلونکي په هکله له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره مهمې لیدنې وکړي. یو امریکایي سناتور په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې اشرف غني امریکا ته سفر کوي او په سنا کې به د دوی پوښتنو ته ځوابونه هم ووایي. تر اوسه پورې د دې سفر جزئیات نه دي شریک شوي او نه هم افغان دولت په دې هکله څه ویلي، خو دا سفر څومره مهم دی تر اوسه پورې که څه هم د دې سفر په هکله جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو له امریکا او نورې نړۍ سره د افغانستان د اړیکو د نوي فصل پرانستلو مهم پړاو دی او دا سفر چې امریکا ته ترسره کیږي د دې فصل د اړیکو دروازه هم کیدلی شي. افغان ولسمشر ویلي د امریکایي او بهرنیو سرتیرو په وتلو دوی له امریکا او نړۍ سره د اړیکو او راشه درشي نوی فصل پرانیزي، ځکه نو د ده له لوري د افغانستان د ستر مرسته کوونکي هیواد امریکا ته به دا سفر د دې فصل پیل او یا هم مهمه برخه وي. خو ولسمشر به څه وکړي؟ ولسمشر د افغانستان ټولو اړتیاو په پام کې نیولو سره د امریکا سنا ته هم ځي او هلته د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د امریکا سنا چې تر ډیره په افغانستان کې خپل حضور غواړي، ښایي د افغانستان اړتیاوې او هغه چې اړین دي له اشرف غني څخه وپوښتي، په ګوته یې کړي او له امریکا څخه یې د حل لپاره او اړتیاو پوره کولو لپاره غوښتنه وکړي. د امریکا د سنا د مجلس ګڼ غړي له امریکایي دولت غواړي چې د سرتیرو وتلو وروسته باید افغان دولت په نظر کې ونیسي او اړتیاوې پوره کړي. په دې برخه کې ډېر ټینګار د افغان پوځ پر تجهیز کېدلو شوی و. په هر حال تاسو د دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.